دا پرون مناظره وشوه د یو ملحد او د یو مفتی د انډیا او د هغه په منځ کې، مسلمان او ملحد په منځ کې، او لایو مناظره وه، ډېره په غټه سطحه باندې مناظره وه. او چې هغه مناظره څوک واوري که نه، نو غیر اختیاري به ستا د خولې نه دا خبره وځي چې اسلام هغه دین دی چې هغه د فطرت او د عقل سره برابر دی. او مناظره په دې عنوان شوې ده چې آیا الله وجود لري که نه، الله شتي که نه، په دې باندې مناظره ده. او دا نه چې زمونږ کوم مسلمان چې ناست دی مفتي، الله دې هغه په علم کې برکت واچي، چې هغه ځان سره پاڼې او کتابو داسې ورسره لګیا دی او داسې یې کړی دی هغه ملحد که نه، چې هغه حق حیران شوی دی چې دې سړي ته به څه د هرې خبرې د هرې اعتراض جواب. او ځوان هلک دی هغه مفتي او د ځوانانو کاري ده. دې کې یو مسله خو دا راووته چې اسلام هغه دین دی چې هغه د فطرت سره برابر دین دی، عقل سره برابر، خو صحیح عقل سره. و د یو سړي عقل ګډوډي هغه ته موږ څه وایو؟ لکه هسې صحیح عقل له راشه. صحیح عقل ګوره دا مني چې د سړي د ډېرې ښځې دی. اوس ما ته یو سړی زما عقل یې نه مني، ته خپل عقل جیب کې کېږده، ستا عقل کې مسله ده. تېر شوي درس کې چې ما کوم حکمتونه ذکر کړو تاسو ته به یاد دي، هغه حکمتونو په رڼا کې صحیح عقل دا خبره مناسب ګڼي. خیال هم دی که نه؟ او ګوره بل طرف ته وګوره، صحیح عقل دا خبره نه مني چې د ښځې دي د یو خاوند نه زیات دي. دې خبرې ته اوس ګوره، دا صحیح عقل نه مني. نو صحیح عقل موافق دی د اسلام، د فطرت موافق دی. بله خبره د دین هغه دا ده، دا په دې موقره ته دا وویل، دا علما او دا د دین د استادان د دوی لوی احسان دی په موږ باندې، لوی احسان دی په موږ باندې. لکه اوس د دغه عالم او مفتي مناظره د ملحد سره وه او هغه په عالمي لیول وه، داسې نه چې کمره کې وه بند وه، عالمي لیول باندې. او ما ورته یا مزدورۍ کې وو، یا اوده و، یا د ښځو د بچو سره و، یا هم په دنیا کې سمنډې والې. ته د څه نه څه خبر وي چې ستا په دین باندې څوک اعتراضونه کوي، ستا په الله باندې اعتراضونه کوي، ستا په پیغمبر باندې. خو یو ځوان ورته ناست دی او هغه هلته جوابونه ورکوي او هغه ستاسو د ټولو طرف نه ترجماني کوي او ته دې خبر هم نه یې. دا احسان دی د دوی په موږ باندې. یعنې که دا اعتراضات به هغه داسې اعتراضات نه وي چې داسې ټس ټوسي معمولي. دا په ملحدینو کې چې مناظرې له راغلی، خو دی به هم د هغوی څوکي که نه، په داسې غټ لیول سړی چې کم د هغوی اعتراضات وي ته به ورته حیران شي. کله چې اول پرې هغه اعتراض وکړي ته به د اعتراض چې واورې که پوه پې شویله، په ډېرو اعتراضونو به پوه هم نه شي، دومره جوور اعتراضات. خو که په اعتراض پوه شوې نو په اولنۍ سیکنډ کې چا سره چې علم نه وي هغه به دا وایي چې یا الله خیر ده، دې به څه جواب کېږي، دې چې اعتراض وکړي په انسان. او خو بل طرف نه چې ته جواب واوري نو ته به حیران شي چې الله رب العزت څنګه سړي د دې دین دپاره پیدا کړي دي. انهم فتیة آمنوا بربهم، لکه څنګه چې اصحاب کهف په باره کې الله وایي دا ځوانان په خپل رب ایمان راوړل. داسې ځوانان ډېر شتي موږ ته خبر نه یو. هغوی د اسلام دفاع کوي، خلکو ته دین بیانوي، خلکو ته دین وضاحت کوي، او د عامو خلکو کار په خپله دنیا کې مصروف وي، د هېڅ نه دی خبر. په آخره کې چې بیا موږ راشو بیا په خټه کې اوبه ښه ډېره کړو چې بیا وروسته اعتراضات هم په دغه خلکو شروع کړو کوم چې د اسلام د سرحدونو خیال ساتي. سرحد دوه قسمه، باونډري هغه دوه قسمه، پولې دوه قسمه. یو پولې د ملکونو دي، د دې هم ساتنه کوونکي چې هغې ته فوج ویلی کېږي، د هر حکومت خپل فوج. یو هغه فوج دی چې هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي، هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي. دا هم یو فوج دی او د دوی ډیوټي ډېره ګرانه ده. ولې ګرانه ده ډېره؟
ځکه چې دوی پسې شاته بېشماره مخلوق دی د دوی خبرې ته په انتظار ناست دی. ځکه که دی پړ شو نو ډېر عوام په دې مسله نه دي پوه چې دا خو د انسان پړ شو ده سره به علم نه و. کیدای شي ډېرو زړه ته دا راشي چې یاره اسلام پړ شو والعیاذ بالله. نو د دې علماو په موږ باندې لوی احسان دی، لوی احسان یې دی په موږ باندې چې دوی زموږ د دین ساتنه کوي د الله په توفیق سره او موږ خبر هم نه یو. هغه مفتي مناظره وګورئ، دا خیر دی د انټرنیټ څه فایدهمند کار دپاره هم استعمال کوي، که د ټیک ټاکونه فارغه شوي او د فیسبوک د پالتو سیزونو نه یا د لیونو نه یا د کرکټیانو نه یا د نورو څه قصو میسو نه فارغه شوي که نه، نو سرچ وکړئ دغه مناظرې په باره کې او دغه مناظره پوره واورئ. ډېره ناشنا مناظره چې ته واورې د اسلام حقانیت او ته بیا وګورې چې علم څه ته وایي او چې ته بیا وګورې چې علما څه ته وایي او په خپل رب به دې یقین ښه ډېر شي، ایمان به دې ښه ډېر شي او د خپل رب سره به دې محبت ډېر شي. اعتراض یو دا کېږي چې د وینځې نه شهوت پوره کول دا وینځه خو غلامه ده. اسلام